سوشل میډیا باندې د څو ورځو نه دغه یو خبر ډیر زیات چلیږي چې د افغانانو د سیمونو باره کې خبر چلیږي چې په OR کارت باندې کوم سیمونه دي هغه به بندیږي، صرف 2 دانې به ورته پرېږدي، نور باقي ټول به ورپسې بندیږي. دغسې میسیج زیاتره افغانانو ته راغلي دي. ما ته خپله هم موبایل ته دغه میسیج راغلی و، نو چې کله هم زه لاړم ما د هغې تصدیق کړ، هلته ورغلم د یوفون او زونګ دفتر ته، نو هغه ځای کې ما ته دا خبره هغوی وکړله چې تر اوسه پورې موږ ته څه دغسې هدایت نه دي راغلي چې تاسو 30 تاریخ نه بعد دغه سیمونه بند کړئ. که چېرته دغسې هدایت موږ ته وشي او موږ چې د سیمونه بند کړو، نو هغې نه بعد بیا تاسو راسئ او د دې تصدیق وکړئ. فی الحال چې د دې تصدیق کولو ته څه ضرورت نشته ده، او داسې څه هدایت د حکومت د خوا نه موږ ته نه دي سوي چې تاسو د افغانانو پسې سیمونه بند کړئ. صرف دغه میسیج چې کوم ده دا راغلي دي PTI د خوا نه دي راغلي، حکومت پاکستان را لیږلي دي. نو دغې باره کې د کوم د سیمونو فرانچایزي دي هغوی ته هم لا څه پته نشته ده او نه ورته څه هدایت سوي. سره دا هم وویل چې کیدای شي راتلونکي وخت کې که موږ چېرته بیا کوم په OR کارت باندې سیمونه ورکوو یا SSC کارت باندې سیمونه ورکوو، نو هغې باندې به صرف 2 سیمونه ورکوو، زیات به پرې باندې نه ورکوو. کیدای شي داسې هم وشي چې دا کوم سیمونه تاسو اخیستي دي دا درسره پاتې شي، بلاک درپسې نه شي، خو باقي چې کوم ده موږ 2 نه زیات سیمونه پرې باندې ور نه کړو. هغوی وویل چې موږ ته څه هدایت لا فی الحال نه دي سوي چې تاسو سیمونه بند کړي. خلکو ته یې میسیج کړي دي، که اوس څوک ورسي نو تصدیق ورته نه کوي، ورته وایي چې تاسو کله 30 تاریخ پوره سي هغې نه بعد بیا راسئ، که تصدیق کوئ او که بندوئ، که هر څه چې وشي هغه بیا صرف 30 تاریخ نه بعد راځي. که چېرته درپسې بند سي نو کوم 2 سیمونه چې بیا ستاسو په کار وي، خوښې نمبر یې چې کوم وي هغه به ورته موږ راوباسو، بقایا به درپسې بند سي.